د هلمند د کلیو پراختیا ریاست لخوا د ټولنې په مشرۍ د بشري روغتیا ساتنې پروژې لخوا د نهر سراج ولسوالۍ خلکو ته د شاوخوا یو کال په جریان کې له چټلیو د ځان ژغورنې او روغتیا ساتنې په خاطر فکري روزنه او عامه پوهاوی ورکول شوی. د بشري روغتیا ساتنې پروژې ځایي سوپروایزر انجینر سید رحمان نوري وایي د 2023 کال له پیله تر دې مهاله اتنې وکړې له 15 ځلې نیولې تر 12 ځله پورې د قومي مشرانو ولسي استازو سره یو ځای لیدلې او د حفظ الصحې په تړاو روزنه ورکړې. دی وايي په آزاد چاپیریال کې د رفع حاجت د مخنیوي په صابون د لاس منځلو چټلیو څخه د ځان ژغورنې په تړاو عامه پوهاوی ورکړی دی. په نهر سراج ولسوالۍ کې چې تقریبا 98 کلي موږ په 2023 کال د پیل څخه بیا تر اوسه پورې موږ تر کار لاندې ونیوله چې دغه هر یو تقریبا هر کلي ته موږ د 15 ور څخه نیولې بیا تر 12 ټپال موږ هر کلي ته ورغلي یو د کلي د مشرانو سره د امامانو سره د مخورو سره لیدنې کړې دي. دغسې د نور ارګانو څخه د ولسوالۍ څخه موږ نمایندګان راویستلي دي، د جوکاپ څخه هم راویستلي دي، د مغرب څخه هم راویستلي دي. خپل د انکشافیات نماینده تقریبا 3-4 نفر نمایندګان موږ په هره میاشت کې راویستلي دي. د کلیو پراختیا ریاست د پروګرامونو امیر مولوي محمد نبی مولانا د دا ډول پروګرامونو له لارې عامه پوهاوی د سالمې روغتیا مهم فکټور وباله. د ولسي مشرانو وغوښتل چې د اسلام په مبارک دین کې په نظافت تاکید شوی، نو تاسې هم د اصل ته ژمن اوسئ. د هغه رقم علیه السلام مبارک موږ ته ویلي دي چې تاسې ډوډۍ ته لاسونه پرېوئ او تاسې چش وکئ د ډوډۍ څخه بیا لاسونه پرېوئ. دا خامخا د علیه السلام کم قول چې هغه صادر شوی دی د الله د خوا کم قول صادر شوی دی خامخا د انسانانو په منفعت کې دی، په ضرر کې نه دی. د دنیا سیاستوالو، د دنیا عصري زده کوونکو اوس چې 1400 کاله مخکې کم شی صادر شوی دی هغه ویل شوي دي، اوس چې دې نتایج بیانوي چې دې کې دا ګټه ده، په دې کې دا ګټه ده، په دې کې دا ګټه ده. ولخوا د سیمې د مشرانو په استازولۍ مولوي جان محمد خبري وکړه، ویل چې دا ډول عامه پوهاوی ورته ګټور تمام شوی، د نظافت په ساتنې سره به له ډول ناروغیو ژغورل شوي وي. د سخت مرداري بس نتیجه دغه انجنیرانو ډاکټرانو دا راایستلې د اوس عصر زمانې چې یو شی ډېر مکروبن و ډېر دغه هغه مغلظ د رسول الله مبارک هغه جهت غلیظه بللی دی. یو شی چې هغه لږ میکروبن وي هغه رسول الله مبارک هغه نجست خفیفه بللی دی. دا د دوی خبرې چې دا کوم انجنیران موږ ته کوي دا کومه پروژه چې جوړه ده دا نادره نه ده، دا بعینه زموږ د کتابو د علماو تصدیق دی بعینه. خو موږ علما د شریعت په توګه درته ښیي، د انجنیران هغه د ډاکټرۍ په لحاظ راته ښیي. د دې سیمې اوسېدونکي له اسلامي امارت وغوښتل چې د څښاک د پاکو اوبو لپاره ورته ژورې څاګانې وکیندي تر څو ویروسي او فنګسي ناروغیو ژغورل شوي وي. دوی وایي دا سیمو کې ولسي خلک صحي اوبو ته لاسرسی ستونزمن دی.